نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، د صفتونو د درسونو په ادامه سره راځو نن قلقلې ته. نن د قلقلې صفت وایو. راځو لومړی د قلقلې تعریف کوو. قلقله په لغت کې جنبش یا حرکت ته وایي او په اصطلاح کې په کومو حروفو کې چې دا صفت پیدا سي هغو ته حروف قلقله وایي. مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حروفو د ادا کېدو په وخت کې په حالت د سکون کې یو ډول حرکت یا آواز پیدا کېږي او داسې حروف پنځه دي چې مجموعه د قطب جدین، قاف دی، طا ده، با ده، جیم دی او دال دی. دوستانو، دا د قلقلې تعریف دی چې لغوي معنی حرکت یا جنبش او اصطلاحي تعریف په کوم حروف کې چې دا صفت پیدا سي هغو ته حروف قلقله وایي. مطلبي تعریف مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حروف یعنې د دې حروف قلقله و قطب جدین د ادا کېدو په وخت کې په حالت د سکون کې د دوی په مخرج کې یو قسم حرکت یا آواز پیدا کېږي. یعنې کله چې دوی د خپل مخرج څخه راوځي په دغه حالت کې یو آواز یا حرکت پیدا کېږي چې هغه حروف پنځه دي د قلقلې حروف. قطب جدین مجموعه چې ده، دغه قلقله چې ده دا پنځه درجې لري. یعنی د قطب جدین د حروفو مجموعه چې ده په دې کې د قلقلې درجې فرق کوي. لومړی درجه قلقله چې په دې قطب جدین مجموعه کې کېږي هغه په قاف کې ده. ګورئ دوستانو، تر قاف لاندې مو یو کښلی دي، یعنی لومړی درجه تر ټولو قوي قلقله د قلقلې په حروفو کې اول په قاف کې کېږي. ورپسې دوهمه درجه چې ده هغه په طا کې ده. دوستانو، تر طا لاندې مو دوه دادې لیکلي دي. درېیمه درجه چې هغه نسبتا تر قاف او تر طا کښته درجه ده هغه حرف با ده. یعنې د قلقلې درېیمه درجه چې ده هغه په حرف با کې کېږي او همداسې څلورمه درجه د قلقلې چې ده هغه په دال کې کېږي. دوستانو، تر دال لاندې دا دې څلور لیکلي دي، یعنې دال په څلورمه درجه کې دي. او د قلقلې اخرنۍ درجه چې ده هغه په جیم کې کېږي. یعنې د حرف جیم قلقله چې ده تر قاف، طا، با او دال وروستنۍ درجه ده، تر دوی کښته درجه ده. لومړۍ درجه د قاف، دوهمه درجه د طا، درېیمه درجه د با او څلورمه درجه د دال او همداسې پنځمه درجه د جیم ده. دا د قطب جدین د حروف قلقله د قلقلې درجې دي. راځو دوستانو اوس د قلقلې ډولو ته. په لومړي سر کې په اول کې قلقله پر دوه ډوله ده. لومړی قلقله کبرا، دوهم قلقله صغرا. دوستانو، قلقله پر دوه ډوله ده. اول قلقله کبرا ده او دوهم قلقله صغرا ده. راځو اوس د قلقله کبرا تعریف کوو او هغه چې کوم ډولونه یا اقسام لري هغه هم تشریح کوو. لومړی قلقله کبرا هغه قلقلې ته وایي چې د قلقلې حرف د کلمې په پای کې راسي، لکه کسب. قلقله کبرا هغه قلقلې ته وایي چې د قلقلې حرف د کلمې په پای کې راسي. بس خلاص، لکه د کسب کلمه چې ده د کلمې د پای حرف چې دی هغه حرف با ده. با د حروف قلقلو څخه ده، نو دا قلقله کبرا سوه. ځکه قلقله کبرا سوه چې د قلقلې حرف د کلمې په پای کې راغلی. همداسې دغه قلقله کبرا بیا ځان ته پر دوه ډوله ده. الف قلقله کبرای اعلی، ب یا با قلقله کبرای ادنا. دوستانو،
قلقله کبرای اعلی او قلقله کبرای ادنا دا د قلقله کبرا دوه ډوله دي. لومړی موږ او تاسو ته قلقلې دوه ډوله یادوري کړې چې هغه قلقله کبرا او قلقله صغرا وه. اوس خپله قلقله کبرا چې ده هغه ځان ته دوه ډوله لري. لومړی قلقله کبرای اعلی او دوهم قلقله کبرای ادنا. قلقله کبرای اعلی تعریفو هغه قلقلې ته وایي چې د قلقلې حرف د کلمې په پای کې راسي او مشدد وي، لکه حق. حق ګورئ دوستانو تعریف ته ښه متوجه سئ. قلقله کبرای اعلی هغه قلقلې ته وایي چې د قلقلې حرف د کلمې په پای کې راسي او مشدد وي، یعنی شد ولري. لکه د حق په مثال کې د قلقلې حرف د کلمې په پای کې راغلی دی چې قاف دی او همداسې قاف مشدد دی، نو د دې قلقلې نوم دی قلقله کبرای اعلی. راځو دوهم ډول یې قلقله کبرای ادنا ده. هغه قلقلې ته وایي چې د قلقلې حرف د کلمې په پای کې راسي او ساکن وي، لکه یلید. یلید دوستانو د قلقلې حرف چې دال دی د کلمې په پای کې راغلی دی او همداسې دال ساکن دی. دا قلقله کبرای ادنا سول. هغه قلقلې ته وایي چې د قلقلې حرف د کلمې په پای کې راسي او ساکن وي. د قلقله کبرای اعلی سره فرق دا و چې هغه هم د کلمې په پای کې راتلی خو مشدد و، لکه حق. او قلقله کبرای ادنا چې ده هغه قلقله ده چې د قلقلې حرف د کلمې په پای کې راسي او ساکن وي، لکه یلید. ګورئ دوستانو د حق او یلید مثالو ته فکر وکړئ. مثال ته چې فکر وکړئ بس زده مو دی. قلقله کبرای اعلی کې د قلقلې حرف د کلمې په پای کې راځي او مشدد وي، خو په قلقله کبرای ادنا کې د قلقلې حرف د کلمې په پای کې راځي او ساکن وي. دا د قلقله کبرا ډولونه سول. راځو اوس د قلقلې دوهم ډول ته چې قلقله صغرا ده. هغه قلقلې ته وایي چې د قلقلې حرف د کلمې په منځ کې راسي، لکه یقطعون. یقو چې دلته قاف راغلی دی. قلقله صغرا هغه قلقلې ته وایي چې د قلقلې حرف د کلمې په منځ کې راسي، لکه یقطعون. همداسې قلقله صغرا هم ځان ته دوه ډوله لري، لکه څنګه چې قلقله کبرا درلودل. قلقله صغرا هم ځان ته دوه ډوله لري. الف قلقله صغرای اعلی، با قلقله صغرای ادنا. لکه څنګه چې د قلقله کبرا ډولونه و، قلقله کبرای اعلی او قلقله کبرای ادنا، همداسې د قلقله صغرا هم دوه ډولونه دي چې لومړی قلقله صغرای اعلی او دوهم قلقله صغرای ادنا. راځو تعریفات یې وایو. قلقله صغرای اعلی هغه قلقلې ته وایي چې د قلقلې حرف د کلمې په منځ کې راسي او مشدد وي، لکه حجک. د قلقلې حرف د کلمې په منځ کې راغلی دی چې جیم دی او مشدد دی، دا قلقله صغرای اعلی سول. همداسې قلقله صغرای ادنا هغه قلقلې ته وایي چې د قلقلې حرف د کلمې په منځ کې راسي او ساکن وي، لکه یجمعون. یج ګورئ دوستانو جیم د کلمې په منځ کې راغلی دی او ساکن دی. ډېر ساده ډولونه دي. قلقلې حرف د کلمې په منځ کې چې راسي او مشدد وي دا قلقله صغرای اعلی ده، او د قلقلې حرف چې ساکن وي یعنی ورغندی ولري او د کلمې په منځ کې راغلی وي دا قلقله صغرای ادنا سول. دوستانو دا د قلقلې مکمل بحث دی، انشاءالله په ډېر اسانه ترتیب سره مو بیان کړی دی. استفاده ورڅخه وکړئ، زده یې کړئ. دوستانو تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، نور ملګري او دوستان مو هم ورته رادعوت کړئ. د سبسکرایب طریقه په دې ډول ده چې په دغه سره نښان کې په انګلیسي نوشته دی سبسکرایب، دا کلیک کړئ. دا چې مو کله کلیک کړئ نو د دې وڅنګ ته بیا یو زنګوله یا بیل را پیدا کېږي، دا هم در سره کلیک کړئ تر څو زموږ هر درس تر تاسو پورې پر خپل وخت باندې در ورسیږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.